بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د انګورو د باغ تعبیر کوم. په خوب کې څه تعبیر لري، خصوصا د پیغلې لپاره، د یو ناواده شوي نامزاد جلۍ لپاره دا څه تعبیر لري، دا ښه تعبیر لري او څومره ښه مسایل په دې کې بیانېږي. الله تعالی چا باندې دا خوب وګوري نو په دې کې څه تعبیر وي، څه هدف وي. د انګورو په باره کې زما ویډیوګانې شته، 2-3 ویډیوګانې نور هم دي. فروټ یا میوې په خوب کې لیدل ښه تعبیر لري. په د ژوند په ثمره، د ژوند په هدفونو او ارزوګانو باندې تعبیر کیږي. وچه میوه بیا بیخي ښه تعبیر لري. د انګورو باغ څه ده، دا عمومي حالت کې په خیر، په برکت، په رزق، سعادت، خوشبختي باندې تعبیر کیږي. په واده او حمل باندې هم تعبیر کیږي. څوک چې واده لري په واده باندې، څوک چې واده لري په حمل اولاد باندې هم تعبیرېدلی شي. معنوي او مادي نعمتونو باندې هم تعبیرېدلی شي. واده باندې کله تعبیر کیږي چې کله دا د شنه حالت کې ته وګورې، انګور په شنه حالت کې وګورې چې غټ شوي خو رنګ یې لا شینوالی لري، دا په دې باندې تعبیر کیږي چې د دې پخېدل نږدې دي، نو دغسې ستا واده هم نږدې ده. او په کامیابي باندې، ښه تغییراتو باندې، ارزوګانو پوره کېدو باندې هم تعبیر کیږي چې دغه پوره کیږي، ښه تغییرات راځي. ځکه چې انګور شنه شو او بیا پخېدل یې ډېر نږدې وي، نو بیا پخېږي، خوږېږي. نور انګور څه ده، کله په خوب کې وتلی شي، دا بیا ښه تعبیر نه لري، لکه مشکلاتو د ژوند او سخت حالتونه، تکلیفونو باندې تعبیر کیږي. چې کله بیا خراب انګور په خوب کې وګورې نو دا بیا اختلافاتو باندې تعبیر کیږي. یو څه اختلافات، یو څه مشکلات، مریضي په دغه باندې تعبیرېدلی شي. ټولنیز روابطو کې مشکلات، کورنۍ روابطو کې مشکلات. او زیات انګور چې کله په خوب کې وکتل شي، دا نعمتونو باندې تعبیر کیږي، په قوت باندې او په نعمتونو باندې او په استقامت باندې تعبیر کیږي. چې کله بې وخت انګور وکتل شي، داسې وخت کې تا انګورو خوب وکړ، د انګورو باغ دې وکړ، د انګورو خوب دې وکړ، چې هلته انګور نه و، ژمی و، لکه په دې وخت کې بیا په عجله باندې تعبیر کیږي چې ته یو کار ته ورخطا یې، یو نعمت ته، یو شی چې تا سره واده کې ښودل شوی ده، یو شی چې تا ته روان ده، یو رزق، روزي، یو مال، دولت، نو دا تا ته رسیږي. کېدای د خپل وخت نه مخکې مو رسیږي، خو ته عجله کوې، عجله مه کوه، دا انشاءالله رسیږي تا ته. سور انګور چې کله بیا په خوب کې وکتل شي، دا په مینه او محبت او جذبات او احساساتو باندې تعبیر کیږي. نو دا د انګور د خوب تعبیر. او په دې رابطه باندې 2-3 نور ویډیوګانې هم شته، نو کوشش وکړه چې هغه هم وګورئ. او مختلف د نورو میوو تعبیر هم شته، خو د انګور ډېر په خوب کې کتل کیږي. یوسف علیه السلام چې هغه 2 کسانو ته چې په بندیخانه کې ورسره ول، چې یو انګور په خوب کې لیدلی و، بل ډوډۍ په سر باندې، نو انګور یې په ژوند باندې تعبیر کړی و. بېرته ژوند، بندیخانې نه خلاصېدل، سختیانې کمېدل او بېرته خپل مسؤلیت کې مقررېدل او عزت و مقام زیاتېدل او نعمتونه، سختیانې اسانېدلو باندې تعبیر کړی و. نو په همدې رابطه باندې یو خوب هم ده، یو نجلۍ ده چې هغه واده شوې نه ده، نامزاده ده، او هغه په خوب انګور یې په خوب کې کتلی. وایي زما خسرګنۍ زموږ سره، وایي چپ هم ده، جوړ نه دي موږ سره. وایي خوب کې زه ګورم چې د انګورو باغ وي، او دا وایي خسرګنۍ پلارګنۍ مې دواړه په شریکه باندې دا یې نیولي وي او دا د راشکولي وي. په دغه وخت کې وایي د دوی په منځ کې څه تقسیمولو وخت کې خپل منځ کې د انګورو په سر وایي لانجه راځي دوی منځ کې، او دواړو لورې وایي ټوپک راواخلي او جنګ ونښلي او بد حال شروع شي. وایي خو څوک وژل کیږي نه، او په آخر کې وایي خسرګنۍ مې شاته کیږي، تښتي، نو مسله حل کیږي یو څه ځایه پورې، خاص مسله نه پیښیږي، څوک نه وژل کیږي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې تا ته ښه کړي. په دې خوب کې د یو نجلۍ، د یو نامزاد، د یو پیغلې هغه ارمانونه او دغه هغه تشویشونه، خبرې، دا په دې خوب کې تمثیل شوي دي. تعبیر د خوب دی دا ده چې ستا په ذهن کې څومره مشکلات دي د واده په رابطه باندې، د آینده ژوند په رابطه باندې، نو دا ټول حل کیږي په اسانه، په آرامه. او دا واده وخت دی نږدې ده، ځکه دا په دې خوب کې، ستا په خوب کې د انګور شکول شوی ده او تقسیم په وخت کې لږ لانجه راځي. معنا دا چې ستا د واده نږدې ده او د واده هغه د مراسمو د تعین وخت او شکل په دې کې لږ اختلاف ده ستاسو د کورنۍ ترمنځ او د خسرګنۍ ترمنځ دی. نو دا مسله انشاءالله حل کیږي. په چی سره؟ په د دواړو لورې ټوپک وي، راواخلي. وایي ته ټوپک په خوب کې هغه وخت تعبیر لري چې کله ضرر چاته پکې ونه رسیږي، ډز پکې ونه شي، بې ځایه ډز ونه شي، یا انسان پکې ونه وژل شي او بند نه شي. دا ټوپک ښه روغ وي، صحیح وي، نو دا په قوت باندې تعبیر کیږي، په دلیل باندې تعبیر کیږي، په وسایلو باندې تعبیر کیږي، په حفاظت باندې تعبیر کیږي. ځکه دا ټوپک سره د انسان حفاظت کیږي، د انسان په روب باندې تعبیر کیږي،
انسان دې سره ډاډه وي، مطمئن وي، دشمن نه ویره ختمي. نو دغسې په دې خوب کې ستا ټوپک کتلي د دواړو خواو کې، نو معنا دا ستاسو وسایل هر څه پوره ده انشاءالله، د واده ته تیاري شته او دا ټول دلایل هم ورته شته او دا وسایل هم ورته شته. نو دغه تشویش دی ستا په دې کې ده چې دا څه واقع ونه شي یا دوی منځ کې سره کیني په دې موافقه رسېږي چې کله او څه وخت په شکل باندې دا واده وشي. نو په دې کې څوک وژل کېږي نه، ته وایې په دې جنګ کې. نو تعبیر هم دغه ده چې انشاءالله څوک خفه کېږي نه په دې کې. وژل کېدل دلته خفه کېدل، وژل کېدل دلته یو مسلې نه شاته کېدل، خفګان او دا نه کېږي انشاءالله. دا مسله په ارامي سره سرته رسېږي او په آخر کې چې ستا خسرګنۍ تښتي ته وایي لاړ شي او شاته وتښتېږي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغوی ګزاره کوي، هغوی د خپل د واده او ستا د په خیر او په ابرو عزت سره چې ته د هغوی ناموس یې اوس نو هغه کور ته انتقالېدل او دا معامله سرته رسېدل، هغوی په دې کوشش کې دي او دې کې چې څومره د هغوی وسه کېږي خپله کوشش کوي او ستاسو کورنۍ هم په دې کوشش کې دي، خو ستاسو کورنۍ هم خیر غواړي، د هغوی هم. خو یو څه رواجونه دي، د رواجونو په سبب باندې څه مشکلات پیښیږي. نو هغه رواجونه د اوسنۍ وخت کې څه کوم رواجونه دي، دغه په سبب باندې ډېر خلکو باندې دا ژوند او دا واده ډېر سخت شوی ده. حتی ځینې خلک بیخي د دې نه پښیمانه دي چې موږ نه کوو دا واده، دا دومره تکلیفونه، دا دومره قرضداري او دا دومره لانجې او دا دومره خبرې چې په دې کې دي، اختلافات او ګیلې او ګزارې. نو دغه رواجونو په سبب باندې او دین څه ده، څوک په شریعت عمل وکړي، په دین عمل وکړي، اسانه باندې نکاح او هغه اسلامي شرایط پکې پوره کړي، صرف رواج ونه کړي. نو په دې کې بیا ډېر زیات خیر ده، آینده هم خیر ده، هغه واده هم په خیر کېږي، خفګان هم پکې نه راځي. دا اوسنۍ دا رشتې دا ودونه چې دومره دوام نه کړي، وجه هم دغه ده چې په دې کې اکثر رواجونه کېږي او رواجونه چې دي هغه بیا خلکو ایښي دي او خلکو چې کوم شی ایښي دي هغه خو ډېر تاوانونه هم لري. نو کوم مسایل چې الله تعالی هغه په شریعت کې بیان کړي دي او هغه ښه رسم و عادات او رواج د یو قومونو څخه د انسان د عزت سبب کېږي، اساني سبب کېږي، هغه ټول چې عملي شي انشاءالله په مخه کې خیر ده. نو دا ستا واده انشاءالله سرته رسېږي، د خوب نه دا معلومیږي چې دا مسایل حل کېږي او دا مسله چې ده هغه څه مشکل نه پیدا کوي په د آخر د خوب کې چې تا کتلی ده څوک وژل کېږي هم نه او ستا خسرګنۍ شاته کېږي، تښتي. نو معنا دا چې هغوی یو څه د خپل شروطو نه د خپل دغه نه تېرېږي او دا مسله انشاءالله په ارامه باندې حل کېږي. نو ستا لپاره دا خوب څه ده، دا یو اطمینان ده د الله تعالی لخوا، ځکه د تاسې یا د ټول څومره پیغلې دي یا نامزاد جلکیانې دي نو هغوی خپل درد او خپل تشویشونه د هر چاته نشي ویلی، ځکه څوک به پرې بد ګمان وکړي، څوک به وایي چې ته وارخطا یې، خپل مور ته وایي هغه بیچاره به څومره خبره ورته وکړي. نو زموږ په اجتماع کې دغه غټ مشکل ده چې یو څوک د خپل د نوم و نشان لپاره او دې لپاره چې خلک ووایي چې والا داسې واده یې وکړه دا یې ورکړه، نو نه ګوري دې ته مجبوریتونو د خلکو ته نه ګوري، اما خپل رواجونه خپل هغه څه ناجایز خواهش وي، پیسې اخیستل وي، ډېر خرچه وي، قرضداري کېدل وي، ټول عملي کوي. په دې کې بیا تشویش او غم او تشویش در ټول د کورنۍ ته د زنانو ته بیچارګانو ته پاتې کېږي. نو تا تشویش څه نو په دې تشویش سره د الله تعالی دا خوب تا باندې کتلی ده او تا ته اطمینان درکړی، الله دې وکړي چې د خوب تعبیر اورېدلو سره تا ته اطمینان حاصل شوي او ته د دې خوب د تعبیر څخه مطمئن شي. یو څوک چې دا ویډیو اوري هغوی ودونه شوي یا نه شوی او یا پیغلې وي یا کوژدۍ شوي وي، نو هغوی دې ټول د همدغه تعبیر واخلي چې کله تاسو یو ښه خوب هم وکړ، میوه او اوبه دا ټول په دې باندې تعبیر کېږي، اسانیانې راځي، مشکلات حل کېږي، ښه تغییرات راځي، د الله تعالی رحمت راځي، ارمانونه پوره کېږي. نو د تشویشونو په سبب باندې دا خوبونه کتل کېږي او ښه تعبیر لري. او که دا خوبونه تعبیر هم نشي، یو څوک رابطه نشي کولی، دا خوب واتساپ نه لري یا نشي کولی یا جرأت نه لري یا اجازه نه لري، نو دغه تعبیر هغو لپاره هم کافي ده چې هغوی واوري، نو دې سره اطمینان ورته پیدا کېږي. نو دا څوک ستاسو دا ویډیو ګورئ نو کوشش وکړئ چې په آخر کې دا ویډیو لایک کړئ، کمنټ هم پکې وکړئ او دا تاسو څوک نه پېژنئ، تاسو څوک یې فیسبوک غوندې نه ده، یوټیوب کې دا خوالی ده چې دلته ته پېژندل کېږي نه، بلکې ستا د یو لایک او ویډیو کمنټ سره دا ویډیو 100 کسانو نورو ته یوټیوب رسوي، د پښتنو ته، مسلمانانو ته، هغوی ته هم که یو چا خوب تعبیر شو، یو سوال حل شو، نو دې کې انشاءالله تا ته اجر ده. نو لایک او کمنټ هم هېر نه شي او که خوب هم لیدلی و نو چینل کې زما نمبر شته دلته سکرین کې، نو همدې واتساپ کې تاسو اواز سره ولیږئ او ولېږئ او زنګ به نه وهئ. او که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، دا حق در باندې جوړېږي. ویډیو لایک کول، کمنټ کول او سبسکرایب کول، اشتراک کول د چینل کې زما تایید وکړئ
نو دا و د نن ورځې ویډیو. تر آینده ویډیو پورې تاسو په لاس سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.